ملا عبدالغني برادر په رښتیا مړ شوی دی او کنه؟ حقیقت او ورسره دوه نور مهم خبرونه وګورئ. داسې اوازې خپرېدې چې په کابل کې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي شخړه شوې، زیات مشران یې ټپیان شوي دي او ملا عبدالغني برادر وژل شوی دی. خو تازه ملا عبدالغني برادر په یو غږیز پیغام کې ویلي دي چې د نوموړي د مرګ خبر یوازې ګنګوسې دي او نوموړی له هیواده بهر په سفر تللی او ډیر ژر به هیواد ته راستون شي او خپله دنده به پر مخ یوسي. ایران وایي د طالبانو سرپرست حکومت ترکیب ناسم دی، هملته به یې په کتو پریکړې کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي کابل کې د طالبان لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت هغه څه نه دی چې ایران او نړیواله ټولنه یې غواړي، خو پوهیږي چې دا ګام یوازې د وزارتونو د سرپرستۍ لپاره اخیستل شوی. د دې وزارت ویان سید خطیب زاده دوشنبه خپل 19 خبري کانفرانس کې وویل لا وختي ده چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړې مراسمو کې د ګډون یا نه ګډون په اړه خبرې وشي او د طالبانو عمل ته په کتو به په دې اړه پریکړه کوي. نوموړي همدا راز زیاته کړه باید افغانستان کې د راتلونکي دولت جوړښت او ترکیب ته وکتل شي او بیا به د ځینو موضوعاتو په اړه د ایران دریځ راڅرګند شي. خو ښاغلي خطیب زاده خبرداری ورکړ هغه لاره چې افغانستان کې ورور وژنې ته لاره پرانیزي سمه لار نشي کېدلی. هغه پر پنجشیر د طالبانو برید او هلته شویو پیښو ته په اشارې وویل باید د خلکو امنیت، ناموس او ژوند ته درناوی وشي. او وروستی خبر مو دا چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان ته لومړنۍ ملکي الوتنه د PIA الوتکه کابل ته ورسېده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان دولتي هوایي چلند PIA لومړنۍ ملکي مسافر لیږدونکې الوتکه کابل ته ورسېده. PIA 6249 شمېره الوتنه له ځایي وخت سره سم غهیز 9 بجې او 15 دقیقې له اسلام آباده کابل ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس راپورټ کې ویل شوي د PIA د الوتکه کې نږدې 10 کسان له پاکستانه کابل ته رسېدلي دي. په دې الوتنه کې یو شمېر بهرني خبریالان کابل ته تللي او د نړیوال بانک ځینې مسؤلین او نړیوال خبریالان بیرته اسلام آباد ته ستانه شوي دي. د پاکستان دولتي هوایي چلند ادارې اجرایوي مشر مارشال ارشد ملک وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړنۍ عامه نړیواله الوتنه ده چې کابل ته کیږي. پاکستاني چارواکي وایي د دې الوتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشري مرستندویه خدمتونو غښتلتیا ده. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو هیله ده چې خبرونه به مو تر پایه راسره اورېدلي وي. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.